د تاریخ له زرینو پاڼو. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله خپل کوچنیتوب په مدینه منوره کې تیر کړی و. د همدې ښار اوسیدونکی و. د دې ښار کوڅې، لارې او ماحول ورته نوي نه و. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په 80 هجري د ربیع الاول په میاشت کې د ده د والي کېدو فرمان صادر شو. کله چې عمر بن عبدالعزیز خبر شو، د خلیفه مخې ته یې 3 شرطونه وړاندې کړل چې که دا شرطونه له ده سره ومني نو د والي کېدو لپاره تیار دی، کنې دا دنده نه ترسره کوي. لومړی شرط: زه پر خلکو په عدل او انصاف واکمني کول غواړم او په هیڅ چا هیڅ ډول ظلم نه پرېږدم. د بیت المال په عوایدو کې د زیاتونې لپاره په هیڅ یو شخص ناروا بار نه اچوم. دا هلته شونې ده چې خلیفه د مدینې له بیت المال نه د ډیرو پیسو یا لګښت اخیستو هیله ونه ساتي. دوهم شرط: تر اوسه مې د بیت الله د حج فریضه نه ده کړې. د خپل ولایت په لومړي کال کې د بیت الله شریف حج کول غواړم. او دریم شرط دا چې ما ته به اجازه وي چې په ښو کارونو د خلکو د ډاډینې لپاره هغوی ته له بیت المال نه یو څه بخشش ورکړای شم. خلیفه چې د عمر بن عبدالعزیز له شرایطو خبر شو نو د لیدنې لپاره یې راوغوښت. کله چې ملاقات ورسره وشو نو عمر بن عبدالعزیز له خپلو شرایطو خبر کړ. خلیفه وویل: ته په پوره ازادۍ سره خپل مسؤلیتونه ترسره کړه. خلیفه هدایت وکړ چې ته له اهل مدینې سره له حق او انصاف کار واخله، ان که موږ ته له بیت المال نه 1 درهم هم راونه لیږي. د تاریخ له زرینو پاڼو.